السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ راسئ چې نن به تاسو ته دغه باره کې معلومات درکړو چې کله تاسو امیزان اکاونټ جوړ کړئ، هلته ساین ان سولاست، نو دغه چې دی مین هغه هوم پیج ورته ویلی سو، امیزان سیلر سنټرل. بیا چې کله تاسو دغه کوئ، ساین ان کوئ، ځان هلته د مارکیټ پلیس انتخابول لازمي دي. ما مثلا یونایټډ سټیټ، کاناډا او مکسیکو دا انتخاب کړی دی مارکیټ پلیس. نو تاسو چې کوم لوکیشن دی یا چیرې غواړئ چې سیلز ولري، مثلا ځینې خلک جرمني کې، یو کې کې، په هغه ځایو کې هم کولی شي استفاده وکړي. امیزان په دوبۍ کې هم شته. امیزان اوس چې دی دوبۍ کې سوک په نامه دی، سوک مارکیټ پلیس دی، هغه هم امیزان رانیولی دی. هلته هم تاسو کولی شئ آنلاین شیان خرڅ کړئ که څوک هلته لاسرسی ولري. او ترکی او ایجیپت، سعودي کې هم راغلی دی، په نورو ډېرو هېوادو کې شته. خو راسئ آوټ اف د ټاپک به نه ځو، دلته به دغه مین اکاونټ ته چې تاسو کله راسئ داخل سئ، امیزان سیلر سنټرل نیوز، دغه د خبرو منطقه ده، چیرې خبرونه راځي، چینجز راځي، تغییرات، معلوماتونه، مهم معلوماتونه دلته پوسټیږي. سیلر فورمز، هغه چې پلورونکي دي، دغه فورم دی چې چیرې دی خپلې ستونزې، تجربې، معلوماتونه دلته شیر کوي. نو هغه تاسو کولی شئ چې وی ګورئ او وی وایاست. ایډ پروډکټ، دغه مین دلته دا شی دلته شته چې تاسو کله پروډکټ لیست کړئ او ایډ کړئ. دغه لوړ چې ما دا اصلا ما نه کړه کور، زه بخښنه غواړم. اوپن آرډر چې کله آرډر راسي دلته راځي، ټوډے سیل، د نن سیل دلته راځي، بایر میسج دلته راځي، ټوټل بیلنس څو دی دلته راځي، ګلوبل پروموشن سیل دلته راځي. دغه لوړ چې دی دلته میسج نوټیفیکیشن هم تاسو ته ښکاره کوي، دا د هیلپ دپاره دی، دا تاسو کولی شئ چې هایډ کړئ دلته ځای. او نور چې دی دا لینګویجز پریفرنسز دی، دا چې دی د اکاونټ مثلا سیټینګ دپاره اکاونټ انفو، ګلوبل اکاونټس، نوټیفیکیشن پریفرنسز، لاګین سیټینګ، ریټرن سیټینګز، شپینګ سیټینګز، یوزر پرمیشن هیسټري، یور انفو اینڈ پالیسیز، فلفلمنٹ بای امیزان، لاګ آوټ. او دغه درې لیکي چې دی همبرګر هم ورته وایي ځینې خلک، دا چې کلیک کړئ دلته چې دی دغه ځینې نقطې دي چې دا ډېر مهم دي. دا ستاسو د اکاونټ لپاره اول چې دی کیټلاګ چې دی په دې کې ایډ پروډکټ، کمپلیټ یور ډرافټ او ویو سیلینګ اپلیکیشنز دا راځي. دوام کې انوینټوري دغه دی ټیب دی، په دې کې چې دی مینیج انوینټوري، مینیج FBA انوینټوري، امپروو لیسټینګ کوالټي، انوینټوري پلانینګ، ایډ پروډکټ او داسې نور. orders دغه بعد advertising، stores، growth reports، performance، partner network، brands، resources او use old navigation. په خوانی امیزان ویب سایټ د سیلر لپاره چې دی هغه استعمال کړي، ځینې هغه استعمالي وسم. دغه کوشنه یکون دا لینک چې دی چې کلیک کړئ د امیزان چې دی هغه اپ د موبایل اپلیکیشن را ډاونلوډ کولی شئ، دلته هم شته. او دغه کیټګریان چې دلته لوړ وی دلته هم شته، لاندې کیټلاګ، ریپورټ، انوینټري، پرفارمنس، آرډر، پارټنر نیټورک، ایډورټایزنګ، دا مختلف دي. نو د دې په اړه چې دی بیا به په راتلونکي کې نور معلومات ستاسو سره شریک کو. اوس لازمي شی زموږ دپاره چې دی پروډکټ دی. که څوک پروډکټ ولري او ښه پروډکټ انتخاب کړی، خپل ټول حساب ورته کړی چې زه په څو سورس کوم، امیزان FBA ته چې ورسېږي ما ته په څو تمامیږي، د امیزان FBA فیس څو دی، ریفرل فیس چې کله دا پروډکټ خرڅ شي دغه فیس سره جمله څو دی، څو چې زه مارجن یا ګټه پر واچوم، او دغه وروسته چې دا پروډکټ خرڅ شي ما ته دغه څو نیټ پروفیټ پاتېږي. مطلب امیزان ریفرل فی، FBA فیس، دا ټول شیپینګ کاست او پروډکټ کاست یا مصرف، دا ټول چیز نیو باسي، باقي ما ته پر آیټم چې خرڅ شي څو ګټه پاتېږي هغه حساب کتاب دی. نو دا ډیر لازمي دی. او ایډ پروډکټ چې دی بیا دغه بعد کمپلیټ یور ډرافټ، کم فرض کړئ یو پروډکټ ته لیسټوي، مکمل معلومات یې نه درلودل په هغه وخت کې، تا ډرافټ کې هلته چې کښېښوئ، بیا نور معلومات یې وروسته هلته پوره کوئ. ویو سیلینګ اپلیکیشنز دی، دا خو نو بیا د وروسته نور چې دا ریپورټس دي د وروسته پروګرامونه دي دا به ووایو. د پروډکټ د په خاطر چې دی زه راځم پارټنر نیټورک ته چې هغه ډېر لازمي دی. فایند اپس اینډ سروسز، discover Amazon approved third party applications and services all in one place. دا د امیزان طرفه approved یا تصدیق شوي اپلیکیشنونه دي، third parties خو ډایرکټ د امیزان نه دي. دا مطمئن اوسئ. او ځینې چې دی پیډ ممبرشپ کولی شئ تاسو رانیسئ او هغه څخه استفاده وکړئ چې تر څو ښه سم صحیح کاروبار را شروع کړئ.
بیا دا تکرار وایم چې صحیح پروډکټ انتخابول ډیر لازمي دي. کوشش وکړئ په سټارټینګ کې سټانډرډ سایز یا کوچنی سایز پروډکټ انتخاب کړئ چې وزن یې کم وي، سایز میجرمنټ یې کم وي او سیزنل نه مطلب چې خامخا یوازې په سیزن کې خرڅېږي چې سارو کال خرڅ شي. داسې شی ډیر لازمي دي چې کوشش وکړئ د خصوصا هغه کسان چې سټارټ کوي. ایکسپلور کیټګریز دی. بیا کیټګریز کې چې دی فرق کوي چې تاسو کم اپس ګرځي لکه پروډکټ ریسرچ اند سکاوټینګ. اول موږ دا شروع کوو. کمپلاینس لیګل هغه قانوني مراحل چې دي چې هغه باید موږ کمپلاینس کو. هغه چې دی دغه اپلیکیشن دلته ستا ټریننګ دلته ستا لیسټینګ automated pricing imaging translation وبخښه advertising optimization او دغه چې دی د برانډز A+ content IP accelerator او دا نور چې دی انوینټوري دپاره، فاینانس دپاره، شیپینګ پریپریشن and labeling e-commerce management. دغه ټول دلته چې دی دا کیټګریان دي 1 2 3 4 5 6 8 7 8. دا چې دی فیوچر اپ نیټ سوټ کنیکټر دی سټارټینګ $200 د میاشتې دی دا غواړي. ویکس ای کامرس واو ریویوز بیخي یو ریویوز دغه یو سټار دی. بیگ کامرس په دې اړه زه نور معلومات نه لرم. زه خپله چې دی ملګرو جنګل سکاوټ کاروم. دغه جنګل سکاوټ چې دی ډېر ښه دی. دا بیگ کول هم ښه دی. خو تاسو خپل معلومات وکړئ او کم ستاسو دپاره ښه اپ دی هغه تاسو خپله معلومات وکړئ. دا ډېر زیات معلومات دي. یعنې که زه خپله وخت نور ته لرم چې زه دونه معلوماتونه ووایم او د هر اپلیکیشن په اړه جلا جلا معلومات ترلاسه کړم. نو زه خپله دغه جنګل سکاوټ چې دی کاروم. جنګل سکاوټ چې دی پیډ ممبرشپ لري. نو تاسو کولی شئ دې څخه ډېرې استفادې وکړئ. کروم ایکسټنشن چې دی هغه تاته FBA کلکولیټر هم درکوي. پر کله چې تاسو پروډکټ په امیزان کې ګورئ چې هلته لیست شوی دی چې هغه په څو خرڅېږي، تاسو ته په څو مثلا ګټه درته کولی شي هغه ټول حساب کتاب در ښکاره کوي. نو دغه دی د نن ورځې لپاره دا معلومات. او ځینې ملګرو پوښتنې کړې وې چې په افغانستان کې پیمنټ سیستم شته. ما په تیرو ویډیوګانو کې هم دغه یادوري کړې ده چې په افغانستان کې د اوس فعلا لپاره د امیزان ډایرکټ پیمنټ سیستم نه لري. کریډټ کارت چارج ممکن د افغانستان ممکن وي د افغانستان د بانکونو سره، خو امیزان کې چې تاسو کله جنس وپلورئ او بیا امیزان ستاسو اکاونټ ته هغه پیسې نشئ ټرانسفر کولی. پاکستان کې شته او کنورژن دپاره چې دی بیا هغه ځینې دغه کارېږي اپلیکیشنونه کارېږي چې کله تاسو ته پیسې ستاسو اکاونټ ته ځي نو هغه د یو اپلیکیشن یا دغه د لارې چې دی هغه کنورټ کېږي کالدارو ته بیا ستاسو اکاونټ کې جمع کېږي. دا یو خپل یو سیستم دی. په وروسته بیا په دې اړه نور هم معلومات در سره شریک کړو. که څوک واقعا سیریس په دې بزنس کې غواړي انویسټمنټ وکړي او د افغانستان سره، نو زه خپله زما یو ټرین کړی کس دی او زما د فامیل کس دی چې هغه اوس چې دی ورچوال اسسټنټ دی چې تاسو دپاره کولی شي د یو فیس په مقابل کې ستاسو د امیزان اکاونټ پر مخ یوسي او هغه امیزان اکاونټ ته تاسو د هغه ته یو لیمیټډ اکسس ورکړي چې ټولو شیانو ته هغه لاسرسی ونه لري. ستاسو دپاره پروډکټ پیدا کول، لیسټینګ، مینجمنټ د پروډکټ او د اکاونټ مینجمنټ ټول کولی شي. چې کله تاسو دلته راسئ اکاونټ انفو، ګلوبل اکاونټ، نوټیفیکیشن پریفرنسز، لاګین سیټینګ، ریټرن سیټینګ، شیپینګ سیټینګ، یوزر پرمیشن هیسټري. دلته چې راسئ یوزر پرمیشن چې کلیک کړئ تاسو کولی شئ هغه کس ته چې دی دلته اکسس ورکړي دغه ستاسو اکاونټ ته او هغه ستاسو دپاره ټوله خدمات کولی شي وړاندې کړي. نو که تاسو انټرسټډ یاست نو لطفا زما سره تماس ونیسئ او بیا زه د هغه واتساپ نمبر په ډسکرپشن باکس کې د دې ویډیو درته پوسټ کوم. تاسو کولی شئ د هغه سره ډایرکټ هم خبرې وکړئ او خپل پوښتنې ورسره وکړئ. هغه به تاسو ته خپل ټول معلومات او هغه شرایط د کار وړاندې کړي چې دی په کومو شرایطو کولی شي ستاسو سره کار وکړي. دا یادوري زه تاسو ټول ته یو وارې بیا کوم چې په افغانستان کې د پیمنټ سیستم نه لري. پاکستان کې شته او نورو هیوادونو کې هم شته. که څوک په دوبۍ کې هم پیمنټ سیستم شته. خو بیرته خبر هغه ځای ته راځي چې تاسو کم پروډکټ انتخاب کړی دی، کم پروډکټ انتخابوئ. دا ډیر لازمي ده چې پروډکټ انتخاب کړئ بیا نور وروسته کار شروع کړئ. تشکر، مننه، پر الله مسپارم.